ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دې ځای نه اوس الله پاک د درېیمې ډلې ذکر کوي، ولا الضالین. خو دلته دا خبره یاد وساتئ، د رکوع اصل مصداق څوک دي؟ یوه خبره خو ده چې د یهودو علما د دې مصداق هغه خلک دي. یهودو علماو به دا خبره کوله چې موږ هم مؤمنان و مسلمانان یو. ولې؟ وی الله منو، آخرت منو، یو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که ونه منو نو څه چل به وشي؟ نور خو موږ الله منو، آخرت منو. 1,40,000 پیغمبران راغلي دي. په دې 1,40,000 پیغمبرانو کې چې یو دو پیغمبران مو ونه منل او دا ټول منو، محمد صلی الله علیه وسلم، عیسی علیه السلام ونه منو، نور ټول منو، نو په 2 پیغمبرانو نه منلو به څه چل وشي؟ خو مؤمنان او مسلمانان خو یو. الله د دغه خلکو حال ذکر کوي. دویم دا دی چې الله دلته منافقان ذکر کوي. منافق بیا تفصیل په نورو صورتونو کې به بیا ان شاء الله وکړو، خو دلته منافقان ذکر کوي. هغه خلک چې کله د الله د دین دعوت په صحیح معنا باندې وشي، انقلابی دعوت وشي، یو هغه خلک پیدا کیږي چې هغوی د دعوت سره ودرېږي. دوی وایي چې هر چه بعد آورد ما کشتی را در آب انداخته یم، چې بس اوس څه کیږي به بس ما کشتی په اوبو کې خوشک، اوس که ډوبیږي که سیلی پې راځي که چپکیږي که څه کیږي، خو ما کشتی په اوبو کې لاهو کړی. یو داسې خلک د هغې خلکو ذکر الله وکړو، هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دویم هغه خلک وي چې هغوی کلک په مخالفت باندې ودرېږي، چې نه یې منو نه یې تسلیمو. ابو جهل، عتبه، مغیره وغیره چې څومره کافرانو، دا خلک د هغې مصداق دي. او په هره زمانه کې داسې خلک پیدا کېږي چې د حق په خلاف کې ودرېږي. درېیمه ډله هغه خلک وي چې هغوی سره غم د دې وي چې موږ څنګه خیر حاصل کړو. دنیا کې موږ ته د کافرو د طرف نه هم مشکل پیښ نشي او د مسلمان طرف نه هم مشکل پیښ نشي. نو دا هغه ډله ده چې کردار کمزوري پکې موجود وي. کردار کمزوري دا معنا چې دوی وایي چې موږ آخرت هم غواړو، جنت هم خوښ دی او عذابونه هم خوښ نه دي، جهنم نه هم ډارېږو، خو لیکن دنیا کې هم سختي ته غاړه نه ږدو. ولې دنیا هم پکار دی که نه؟ دنیا کې هم عیش و عشرت غواړو، خوندونه غواړو، مزې غواړو، پریمانه بچي غواړو، جایدادونه غواړو، بنګلې غواړو. نو الله په لاس کې خو څه ګران نه دي، الله دې دنیا هم راکړي آخرت هم راکړي. خو د الله قانون دا دی چې مؤمن باندې امتحان راځي. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ګمان کوي دا خلک چې دوی د ایمان دعوه کوي نو دوی باندې به امتحان نه راځي. امتحان راځي، خو دغه امتحان ته بیا دوی د ټینګ نه وي نو خپې وښویږي. دغه خلکو ته ویلی کېږي منافقان. اگر که دې رکوع کې د منافق لفظ نشته خو صفات ذکر کوي چې دغه صفات پکې وي، هغه صفات اوس الله بیانوي. فرمایي ومن الناس من یقول آمنا بالله. ځینې د خلکو نه هغه دي یقولو چې وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله په الله، وبالیوم الآخر په ورځ وروستنۍ، وما هم بمؤمنین او حال دا چې نه دي دوی په حقیقت کې ایمان راوړونکي. حقیقي ایمان والا خلک دا نه دي. یخادعون الله والذین آمنوا. دوی د دوکې ورکولو کوشش کوي الله ته او مؤمنانو ته. دوکه ولې ورکوي؟ ځکه دوی وایي چې ژوند هم صحیح وي که نه، چا د طرف نه راته مشکل نه وي. مؤمنانو ته وایي چې موږ هم مسلمانان وي، لکه وروستو آیات کې به راشي، منځونه کوو، کلمه وایو، نو څه مشکل دی؟ او کافرانو ته بیا وایي لکه وروستو به راشي چې موږ ستاسو ملګري یو، موږ په تړونونو کې در سره شامل یو. ناټو تړون دی، نور چې څومره تړونونه دي دې تړون کې موږ ځان سره شامل کړي.
وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون دوی دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د خپلو ځانونو سره کوي وما يشعرون دوی نه پوهیږي. دا خبره ولې وکړه چې دوی نه پوهیږي؟ وجه دا ده چې منافقان اصل کې دوه رنګې دي. یو هغه منافق وي چې هغې ته شعوري منافق وایي. شعوري منافق دی ته وایي چې وی کافر خو ځان مسلمان کې د دوکې د مسلمانانو په معاشره کې ځان ګډ کړي، هلته ژوند تېروي، نو کار د کفر کوي پټ پټ د مسلمان په معاشره کې، لکه د دې ذکر صورت آل عمران کې بیا راځي انشاءالله. دویم منافق غیر شعوري. غیر شعوري منافق چاته ویل کېږي؟ هغه چې وی کافر نه، مسلمان وي، مؤمن وي، خو وخت تېرېدو سره په دې کې منافقت پیدا کېږي. وخت تېرېدو سره په دې کې منافقت پیدا کېږي، د کردار کمزوري پکې پیدا شي. د دې وجې نه هر مؤمن ته یره پکار دی چې غیر شعوري منافق چېرته نشي. صحابه اکرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همدغسې سرنوشت سره مخ. هر صحابي سره په زړه کې د دې یره وه چې زه چېرته منافق نشم. ابن ابي مليكه رحمت الله علیه فرمایي ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم 10 ملګري د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا کړل، یعنی هغوی سره زما ملاقات شوی. كلهم يخاف النفاق على نفسه، هر یو د منافقت نه ډارېده. حنزله رضی الله تعالی عنه به چغې وهلې په کوڅه کې یو ورځې نافق حنزله نافق حنزله. حنزله منافق شو. دغه رنګ عمر رضی الله تعالی عنه به حذیفه رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه کو چې ته رښتیا ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا ته د منافقانو نومونه ښودلي، په هغه نومونو کې خو به زما نوم چېرته نه وي؟ عمر رضی الله تعالی عنه غوندې اوچت شخصیت صحابي هغه د دې ډنډارېږي چې چېرته منافق نه یم. هر صحابي سره په زړه کې د منافقت یره وه. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق. څوک چې د منافقت نه ډارېږي دا مؤمن دی، او څوک چې بېغمه دی وایي شکر دی مسلمان یم، منځونه اودسونه کومه، د کافرو جنډه خو مې په سر نه دی ولاړ. دا خلک وایي چې څوک چې وما امنه الا منافق، بېغمه سړی منافق وي چې هغه ځان ته مسلمان وایي نور ډاډه دی بس مسلمان یم. نو فرمایي وما یشعرون، دا غیر شعوري منافق دی ته وایي چې انسان خبر نه یو دی کې منافقت راغلی وي. او د وروستو آیات کې اوس الله د دې منافقت د راتلو وجې ښیي ولې پیدا کېږي. لکه ډاکټر وایي که نه چې ته ملاریا یې، بیا وایي چې د دې وجه ګوره دا ده چې تا دا چل کړی ځکه دا مرض درته لګېدلی. ته محرقه یې، ګوره دا د دې وجه نه دا مرض درته لګېدلی، هغه مرض درته وایي. اوس د فی قلوبهم مرضون کې الله دا خبره ذکر کوي. فرمایي فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرضون مرض دی. د څه شي مرض دی؟ دا کینسر دی که هارټ اټیک دی که بل شکر دی فشار دی، کوم مرض دی چې د زړه ته لګېدلی؟ اصل کې دا مرض دی حب الدنیا، د دنیا محبت. دنیا محبت دا د منافقت اولنۍ پایه ده. انسان چې منافق کېږي دا غیر شعوري منافق چې څوک جوړېږي، اوله پایه یې د دنیا محبت. دنیا محبت چې د چا زړه ته کوز شو، نو دا انسان اوس دا غواړي چې زه د محفوظ یم، زما مال د محفوظ وي، زما اولاد د محفوظ وي. دا د محفوظیت سوچ چې چاته ولوېده زه د پیسه پیدا کړم، زه د سهولت کې یم او زه د مالداره یم، په ما د غریبي نه راځي، په ما د فقر نه راځي، مشکلات د را باندې را نشي، نو دا د منافقت اوله پایه ده. نو چې منافقت د دنیا محبت د زړه کې راغی، دنه وروستو انسان ورو د ده بیا آخري سټیټ او آخري حد چې دی هغه بیا قوي منافق جوړ شي. لکه یو وړوکی مرض نه چې کینسر جوړ شي، خلک وایي چې دا خو ډېر معمولي مرض و خو غم یې نه دی کړی، نو څه چل شوی اوس د هغې نه کینسر شوی دی. نو وړوکی مرض یې د هغې نه کینسر جوړ شي، د هغې نه سرطان جوړ شي. نو اصل مرض د منافقت د هغې بنیاد جوړیږي د حب الدنیا نه، چې زما ته د مشکلات نه راپېښېږي، زما مال، زما دولت، زما ژوند،
دته د مشکل نه وي چې نه وي نو دا بیا هر څوک چې واک دغه په لاس کې وي د هغې سره وي که کفر راشي د هغې ته سینه وډبوي چې زه ستا عسکر یم ستا ملګری یم تا سره یم مشکل نشته اوسه پورې مې د پلانکي عسکري کوو ستا عسکر یم اوسه پورې مې پلانکي ته کار کوو ستا ته کار کوم ولې ځکه چې دنیا محبت دی دنیا مې خراب نشي بچي مې خراب نشي زندان ته لاړ نشم مشکلات را باندې را نشي فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې مرض دی د دنیا د محبت دغه دنیا محبت انسان بیا اخر نتیجه سوي قوي منافق د انسان نه جوړ شي او د ځان نه خبر نه نو د دې وجه نه دنیا محبت نه ځان ساتل دا ډیر ضروری دي نبی علیہ السلام فرمایلی دي حب الدنیا رأس كل خطیئه د دنیا محبت د هر ګناه جرړه او ریخه ده هر ګناه چې پیدا کیږي د دنیا د محبت نه پیدا کیږي هر ګناه د دنیا د محبت نه پیدا کیږي فرمائی فی قلوبهم د دوی پزړونو کې مرض ده فزادهم الله نو زیاتی کړه د دوی لره الله تعالی الله نورم زیاتی ولې دنیا کې الله کوم انسان باندې زور نه کوي چې نه دی خو مزه څوک چې د کفر په لار تلل غواړي الله ورته مغه لار آسانه کوي بس ځه څوک چې د اسلام او د ایمان په لار روانيږي الله ورته په هغه لار کې مخه کولا وکي ځکه دنیا دار الامتحان دی الله څوک را واپس کوي نه دی یو کار نه چې مزه دی خو نو بیا خو امتحان نشونو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا نو زیاتی کړه دوی لره الله مرضن دا مرض د دوی ولهم عذاب الیم نو دوی د پر عذاب د دردناک دردون کې عذاب الله ورته تیار کړي مخکې د کافرانو په باره کې عذاب عظیم ویلې دلته عذاب علیم بما په دې وجه کانوا یکذبون چې دوی همیشه دروغ وایي واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون کله چې دوی ته وویل شي چې فساد مه کوئ په ځمکه کې دوی وایي چې موږ اصلاح غواړو دا څنګه کله چې اسلام څوک قبول کی اسلام تا ته وایي چې تب مال دی الله د دین لپاره خرج کړي تب جهاد ته تیارېږي تب د کفر سره مقابله کوي تب د طاغوت سره مقابله کوي نو دغه مقابله د دوی د وسره پوره نه وي دوی وایي جنگونه منګونه خو په کار نه دي او اسې جنگ جوړول اسې مشکل جوړول ولې سړی سہولت کې ژوند تیر نه کی آرامي ولې سړی آرامه فضا سره په ځان باندې خراب کی امنیت پکار دی امن کې اوسېدل پکار دی وطن جوړول پکار دی ترقی پکار ده نو جنگونه منګونه څه پکار نو نبی علیہ السلام په زمانہ کې مو خلکو دا ویلي چې نبی علیہ السلام کلک نخته مشرکان د مکې سره جنگونه دي کله غزوه بدر دی او کله غزوه احد دی او کله غزوه تبوک دی همدا جنگونه دي نو قرار په آرام کې نه مدینه کې کار کوه همدا خپل خلک مدینه کې اصلاح راواله ته ورځې احد ته کله روان یو کله فتح مکې ته روان یو دا جنگونه دي او ته نو په آرام پرېږده د خپل خلکو باندې خواري کوه او نور دنیا سره څه کوي چې چیړې نو دوی ویل چې موږ سوله غواړو امنیت غواړو فساد ورکول غواړو تروریزم ختمول غواړو امن غواړو واذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا فساد مکوئ په الارض په ځمکه کې دا خو فساد دی چې ته د الله دین درته دا وایي چې ته د کافر مقابلې ته تیار شه ته وایي چې نه تیارېږم دا په کار نه دی دعوت ورکړه سړی په نرمه خبره وکړي سختي له څه په کار دی که چا قبلوه خو هغه د دین دی قبول یې کړي ښکاره نور غوندې دین دی قرآن آسماني کتاب راغلی دی که څوک نه مني نه دی مني نو اوس څه په کار چې اوس ته وسله او داخلې مقابلې ته تیارېږي نو لا تفسدوا فی الارض قالوا دوی ورته څه وایي انما نحن مصلحون موږ اصلاح کوو موږ اصلاح غواړو الا خبردار الله فرمایي انهم هم المفسدون یقینا دوی چې دي خاص هم دوی فساد کوونکي دي څوک چې د الله دین ته تیاریږي نه څوک چې دنیا کې خوندونه غواړي سهولتونه غواړي مزې غواړي او دا غواړي چې زه د تصادم او ټکر کې نه یم کافر سره کافر د په مسلمانانو حمله کوي کافر د مسلمانان وجني په مسلمانانو د بمونه غورځي هغه د کوي پروا نه کوي خو موږ نه کوو کافر د اټم بم جوړي خو د مسلمانانو په ملکونو د پابندي لګي چې تاسو اټم بم مو جوړوي دا خو شر دی فساد د اټم بم ولې جوړوي
تاسو مو جوړوي، موږ تیاری جوړو، تاسو دا مو جوړوي، تاسو همدغسې محکوم پکاري. الا انهم هم المفسدون، الله فرمای هم خاص هم دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، لیکن دوی نه پوهیږي. دا غیر شعوري منافق الله ذکر کوي کنه، دوی پوهیږي نه په خپل منافقت باندې. واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، اوس الله بل خبره ذکر کوي. کله چې دوی ته بیا وویل شي چې صحیح مؤمنانو غوندې ایمان راوړي، لکه کم صحابه کرامو چې څنګه قرباني ورکولو په هغه زمانه کې، اوس چې کوم خلک د الله دین لپاره قرباني ورکوي، نو د الله د دین لپاره هر سختۍ ته تیار دي، دغسې ایمان تاسو راوړئ. قالو نو دوی ورته څه وایي؟ انؤمنو کما آمن السفهاء، دا خلک خو بې عقل دي، د سر نه تیر دي، د مال نه تیر دي، سهولتونو نه تیر دي، بس همدا جنګونو باندې خوشحاله دي، خپل بچي یتیمان کوي، خپلې ښځې کونډې کوي. انؤمنو کما آمن السفهاء، دا خو کم عقل دي، دوی خو د دنیا سهولتونه او د دنیا خوندونه لیدلي نه دي او چا په ذهن کې پیشکاری کړي دي. کما آمن السفهاء، الا خبردار، فرمای انهم هم السفهاء، یقینا دوی چې دي هم السفهاء، خاص هم دوی بې عقلان دي، ولکن لا یعلمون، لیکن دوی نه پوهیږي. بې عقل ځکه دي چې دوی د دنیا مصلحتونه دې ته کامیابي وایي، چې دنیا مصلحتونو ته څوک وګوري به دا کامیاب، او که دنیا مصلحتونو ته څوک نه ګوري نو دا ناکام دی.